باز خلق قرضی واری کنه وی بیا به سره ګورو ګورو د حدیث ته غوږ کېږدی ښه محمد ابن جحش رضی الله عنه روایت ته امام نسائی امام احمد راوړی دی باز خلق قرضی واری کنه وی بیا به سره ګورو بیا به سره ګورو یو خو هغه سړی دی قرض و لین دین لازم انسان چې دنیا کې قرض لین دین راځي والي او ارادې ښه پخه ده ورکوي واپس او دقه تګ و دو کې دی او کوشش کوي چې دا زه واپس ورکوم دغه جدا خبره خو دا کوم چې ټوغې کوي د خلکو په دې مالونو پورې او د الله دا بندګان تنګوي او یا باز به کوي وایي څه به وکړي را سره زیات نه زیات وجلی مې شي صحیح ده دغه انسان خو به سره زیات نه زیات څه ونه کړي خو دا واوره دی وایي دا محمد ابن جحش رضی الله عنه وایي موږ یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناستو نو دا سر اسمان ته اوچت کو بره دا سر داسې کو او دا ورغوی راواغستو په دې تندي داسې کېښود دا خلک کله ږدي داسې چې وکړي نږدې دلته چا څه وویل نه تعجب چې سړی وکړي مثلې والله دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم وکړه ورغوی به یې تندي کېښ وی سبحان الله سبحان الله دا به هغه په تعجب کې ماذا نزل من التشدید څه سخته مسله نازله شوې ده وایي فسکتنا وفزعنا موږ غلی شو او موږ ډېر په غم کې شو ویرېدو غلی شو څه نه شو په غم کې شو چې آخر دا کومه سختي را نازله شوې ده فلما كان من الغد سباوي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوزقوا يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل دا کومه سختي ده چې نازله شوې ده وی ما ته وی چې والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ساه ده لو أن رجلا قتل في سبيل الله یو سړی ووجلی شو د الله په لار کې د الله په لار کې چې ووجلی شي صحیح شهید دی ګوره ها یو سړی که چېرته د الله په لار کې ووجلی شو ثم احیي بیا الله را ژوندی کو ثم قتل بیا مړ شو څو پیرې مړ شو دو پیرې ثم احیي بیا الله را ژوندی کو ثم قتل بیا مړ شو څو شو دري وعليه دين او په ده باندې قرضي ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه د هغه وخته پورې جنت ته نشي تللی چې څو پورې دا قرض نه ورکړی شي څو پیرې شهید شوی درې پیرې